افغاني ډاکټرې آمنې محمدي چې په کابل کې د ډاکټرۍ په توګه دنده ترسره کوله واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د هیواد پرېښودو ته اړه شوه او له یوه کال راهیسې له خپلې کورنۍ سره په اسلام آباد کې اوسیږي. وايي په پاکستان کې افغان پناه غوښتونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او غوښتنو ته یې پاملرنه نه کیږي. مشکلات مردم بسیار زیاد است، قیمتی بیعت شده دیگه. خارج هم کسایی که جای سایویس مثلا یا بشر دوستان است تمامشون منتظر پرواز هستند، فلایت هستند دیگه. از اون طرف هم هیچ کدام خوشخبری بر مردم نیست. په ورته مهال یو شمېر نور افغان کډوال هم خپلو ستونزو ته په اشارې سره له ملګرو ملتونو غواړي د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. یک کارت که قابل قبول دولت پاکستان باشه، اونا را از مشکلات امنیتی، خانه گرفتن، سیم کارت گرفتن و وظیفه یا کاری که اگر میخواین دیگه بکنن اونا را منع میکنن. له بلې خوا هم د کډوالو حقونو مدافعین وایي چې د کډوالو وضعیت ته نه پاملرنه او د طالبانو لخوا د ستراتیژۍ او منظمې بهرنۍ تګلارې نشتوالی په پاکستان کې د کډوالو او پناه غوښتونکو ترمنځ د اقتصادي او رواني ستونزو او حتی د ځان وژنې د پیښو د زیاتوالي لامل شوی. عدم رسیدگی به مهاجرین در پاکستان به مسائلی همچون کمبود بودجه، ضعف در مدیریت، سیاستگذاری‌های نامناسب و بوروکراسی‌های اداری برمیگردد. دا په داسې حال کې ده چې 24 کلن افغان کډوال ذکریا بلوچ زکي تېره چهارشنبه په اسلام آباد کې د اقتصادي ستونزو او د کډوالۍ دوسیې ته د نه رسېدو له امله ځان په دار وځړاوه. خود از منزل 5 منزل 6 وزیر پرتاب کرد و حیات خود و زندگی خود پایان داشت. این جواب همچنان که شما شاهد هستید. ما امیدوار به این هستیم که روش کر جهان شنوایی پیدا بکنیم و در حل مشکلات مهاجرین پناهجویان ما بی‌تفاوتی بیش دیده باشیم. تیره میاشت په اسلام آباد کې د افغانستان له بدخشان څخه د صمیم په نوم یوه کډوال د کډوالۍ سازمانونو لخوا د نوموړي د دوسیې د نه څېړلو له امله د یو اپارتمان له 6م پوړ څخه ځان لاندې وغورځولو او ژوند یې له لاسه ورکړ. د طالبانو لاسته د افغانستان له لوېدو وروسته د مخکیني حکومت یو شمېر پوځیانو، خبریالانو، د هیوادونو سیمه ییزو همکارانو او د مدني او بشري حقونو فعالانو د پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته پناه ویوړه او ډېر یې لا هم په نامعلوم برخلیک کې ژوند کوي.